فضول نو د دنیا د ټولو نه فضول ترین خلکو دا مجنون او لیلا او دا کنه مجنون چې و کنه دا د دنیا یو خوشې سړی خوشې سړی ځکه و چې نو سره د چې ګوړې غم و نو سره د بل څه غم و خو دغه خوشې به ګرځېدو را ګرځېدو او څه خو د لیلا هغه پلار هم بې غیرته و دې څه بې غیرته غونته دې چل به وله خوند ورکوو که نه لکه راوځه پسې یو سوله وړی واچې پاسه د مرداري بچیا راغلی دا ځای ناست یې په ایمان که بیا رالې دلته کې د بان وخېږم خو هغه له به هم دغې چل خوند ورکوو او مجنون خو څه کار مار به نه کوو دله تر سعودي وې زواله چې دې ثابته ورځ سخي په شانتې ښکته په دې اشاره کې وزغلي او بره وزغلي او ماښام دې ریته راشي انډیوالان دې کرایه هم غواړي او انډیوالي ته هم غواړي او یو انډیوال ورته پکې لا ووایي چې هلکه مجنونه کپیل ته پسې روپ ورکړي دي په دغه ټایم کې پسې ته بیا راشه او ته دته ووایه هلکه مجنونه لیلا راغلې ده او تپوس دې کوي ته د خبرې بیا وره دی به وایي چې خدای دې تا هم تباه کړي او خدای دې هغه لیلا هم تباه کړي دلته موږ پسې یو سته د لیلا سره غم دی خو لکه دغه بېروزګار دا ټول دغه شی و دا شقان چې و که نه دا ټول دغه بېروزګار او یوسف خان لاړو او په ښکته به تو او په بر یوسف خان د سر اړو د سړي بچی نه و ښکته بره ته زغلي داسې زغلي او داسې رازغلي هلکه خدای دې خیر کړي ځان دې چېرته کار ولیده کوې تا چېرته عشق لیدلی چې پلان کې عشق لاړ او هلته کې به یې خواري مزدوري کوله نه تا به نه یې لیدلی یو کاروباري سړی دا چل نه مړه ځان له خپل غم ولې نه کوې یو که فرض که ښه یا بد دغه جدا خبره ده خو په معاشره کې ته هیروګان مه جوړوه یو سړی نه غواړي چې زما زوی دې د مجنون په شانتې شي او یا د یوسف خان په شانتې شي او که نه یا دې زما لور لیلا شي او که نه نو چې ته خپل بچی په دغې شکل کې نه قبلې که نه د دین هم موږ ته هیروګان مه جوړوئ دا نورې مسلې لګي دي سړیا راغلي دغې شي یو شی راوستی مجنون ښکته او مجنون بره دا څه په ګډوډو سر یې دا د جهان یو خوشې سړی و دا ټول دغه شی و چې څومره د عاشقانو دا ټول هسې په زلو بالکل